د مې درېیمه د مطبوعاتو د خپلواکۍ نړیواله ورځ د آزادو خبریالانو د ټولنې له لوري په ځانګړو مراسمو سره ونمانځل شوه. براتان وعده میتم ولو هر قدر مشکل برام پیش بیاید در برابر عملکرد هیچ مافیای رسانه‌ای و مافیایی که حق خبرنگار خورده تسلیم نمیشم و مبارزه خود با شما و با جمع مبارزین ادامه میدم. د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې د نمانځلو په دغه مراسمو کې د بیلابیلو رسنیو استازو او خبریالانو ګډون کړی و چې د رسنیو او خبریالانو په وړاندې د شته ستونزو په اړه خبرې او ویناوې وشوې. انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان با مسئولین محترم تلاش میکنند، زمینه سازی میکنیم، ما لابیگری داریم تا زمینه فعالیت آزاد رسانه، آزادی بیان و همچنان فعالیت آزاد خبرنگاران مساعد شود و هیچ خبرنگار دیگه مجبور نشه که دست به کارهای شاقه بزنه. د ولایتي رسنیو استازو او خبریالانو د رسنیو د مالی امکاناتو د نشتون او یو شمېر نورو ستونزو یادونه وکړه. هغوی وویل که د دا ډول ستونزو مخنیوی ونه شي ډیری نورې رسنۍ به هم بندي شي. در سطح زون شمال ما تا به حال هیچ بانوی خبرنگار که حضوری بر جامعه فعالیت کنه شاهد نیستم. به چی دلیله؟ دلیلی که رسانه ها ماش نمیپردازن، نمیتن. متاسفانه چې دلته د خبریال په نوم لسکونه شل کاله 15 کاله کار کړی دي، اوس چې تللی دی هلته د دې پر ځای چې په افغانستان کې د خبریالانو خیال وساتي پر ټولنیزو رسنیو یا د ځینو داسې رسنیو سره چې هغه د افغانستان د اوسني نظام پر ضد فعالیتونو کې هغه ډېرې ستونزې موږ ته جوړې کړي دي. حتی کله کله چې موږ ریپورټونو ته ځو، خبرونو راټولولو ته ځو، د هغوی پوسټونه او د هغوی ځینې کړنې موږ ته د پیغور په شکل ویل کېږي. فعالیت خبرنگاران در سطح افغانستان مشترکاً با همکاری سایر نهادهایی که در افغانستان فعالیت میکنند به خاطر حمایت از خبرنگاران و امارت اسلامی افغانستان یک راهکار مناسب سنجیده شود تا از این وضعیت رسانه ها در سطح افغانستان بیرون کشیده شود. په دغه مراسمو کې یو ګڼ شمېر خبریالانو د دې له امله ګډون نه وکړی چې هغوی د خبریالانو او رسنیو د ملاتړ بنسټونه په مالي فساد تورنوي او وایي چې د خبریالانو امتیازونه خپلو خپلوانو او د کورنۍ غړو ته ورکوي. ما جمعی از خبرنگاران پیش از این طی 2 نشست خبری از نهادهایی که تحت نام حمایت از خبرنگار و رسانه ها فعال هستند خواستیم تا در یک فضای باز انتخاباتی مشروعیتشان را از خبرنگاران بگیرند. متاسفانه تاکنون هیچ یک از این نهادها به خواست خبرنگاران لبیک نگفتند. بنابراین ما خبرنگاران واقعی تصمیم گرفتیم تا نشست‌های این نهادها را تحریم کنیم. د خپلواک خبریالانو د ټولنې له لوري د مجاهد کاکړ د مړینې د تلین مانځنه هم وشوه او د نوموړي د ژوند د کارنامو او رغنده فعالیتونو یادونه او ستاینه وشوه.